بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره له 40 آیته تر 450 آیته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل، ای زامنو د اسرائیل، اذکروا یادوی نعمتی التي احسان زما هغه انعمتو چې پیرزوینه مې کړې علیکم پر تاسو وانی او دا چې ما فضلتکم غوره کړي واست علی العالمین پر خلکو. واتقوا او ځانونه وساتئ یوما لداسې ورځې لا تجزي چې نه دفع کوي نفس هیڅوک عن نفس شیئا له هیچا څخه هیڅ شی ولا يقبل او نه قبلیږي منها شفاعت له هغه څخه شفاعت ولا يؤخذ او نه اخیستل کیږي منها عدل له هغه څخه فدیه ولا هم او نه دوی ینصرون مرسته ورسره کیږي. ای د یعقوب علیه السلام زامنو، زما هغه نعمتونه در په یاد کړي چې پر تاسو می پیرزو کړي او دا چې تاسو می پر خلکو غوره کړي واست او له هغې ورځې وویریږي چې نه هیڅوک د هیچا پر ځای سزا په غاړه اخیستی سي، نه د چا په اړه کوم شفاعت قبلیږي، نه څه فدیه یا بدله ورڅخه اخیستل کیږي او نه هم مرسته ورسره کیږي. دلته په دغو دوو آیتونو کې یو ځل بیا د الله تعالی نعمتونو ته متوجه کول او د قیامت له سختیو ویرول یاد سوي. دا د دې لپاره چې تیر سوي امرونه عملي کړي او منع سوي کارونه پرېږدي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او چې کله وژغورلاست موږ تاسې من آل فرعون له آله د فرعون یصومونکم څکی دوی په تاسې سوء العذاب بد عذاب یذبحون ابناءکم حلالول دوی زامن ستاسې ویستحیون نساءکم او ژوندۍ پرېښودلې ښځې ستاسې وفي ذلکم او په هغه کې بلاء احسان من ربکم د رب ستاسې عظیم لوی. هغه وخت در په یاد کړئ چې له فرعون او پلویانو مې تاسو وژغورلاست، هغوی بد عذاب درکوئ، ستاسو زامن یې حلالول او ستاسو لوڼې یې ژوندۍ پرېښودلې او په دې نجات درکولو کې ستاسو د رب لخوا لوی احسان و. له دغه ځایه تر 96 نمبر آیته له بني اسرائیلو سره د شروع سوي بحث یوه بله لړۍ پیلیږي. په دې کې پر دوی د الله تعالی د انعاماتو یادونه سوې ده. دا د دې لپاره چې د وروستي پیغمبر زمانې ته پاته خلک د توحید او رسالت مسله ومني. دارنګه په دې کې د دوی د خیانتونو یادونه هم د څو هدفونو لپاره سوې ده. یو د دې لپاره چې دوی او نور خلک د دغسې کارونو خطرناکو پایلو ته متوجه کړي ترڅو عبرت واخلي او هغه ډول ناوړه کړنې بیا تکرار نه کړي. بل د دې لپاره چې عامو خلکو ته دوی ور وپېژني او دا ور وښیي چې دیني مشري یا امامت و خلافت نه د اهل کتاب و میراثي منصب دی او نه نور دوی د دې وړتیا لري چې څوک یې لاروي وکړي. که هر څه دوی بې ځایه دعوه کوي او ځانونه د الله تعالی زامن او نازولي معرفي کوي، لکه سورة مائده 18 آیت چې د دوی څخه دا نقل کړي وایي وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق
یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء ولله ملک السماوات والارض وما بینهما والیه المصیر. یهودیانو او نصرانیانو ویلي موږ د الله زامن او ډیر محبوب او نازولي خلک یو. ورته ووایه چې نو تاسو د خپلو ګناهونو په وجه ولې عذابوي، بلکې تاسو د نورو انسانانو په شان دغسې د الله مخلوقات یاست. الله چې چاته وغواړي بخښه کوي او چاته چې وغواړي عذاب ورکوي. نو په دې کې هدف دا و چې دوی یعنې هغه رقم چې ځانونه معرفي کړي چې موږ داسې سپېڅلي خلک یو، هغه رقم سپېڅلي نه دي. خلک باید نور عوام د نړۍ نور خلک د دوی په دا تشو دعوو ونه غولیږي. له دغه ځایه تر 22 نمبر آیت اول خطاب دی. په دې کې 8 انعامات او 2 عذابونه یاد شوي. آخري آیات د اسلام منلو ته ترغیب او دا اعلان دی چې هر چاته د اسلام منلو ور پرانیستی دی. اوس په دغه 49 آیت کې اول انعام یاد شوی دی. دغه انعام له هغه سیاسي ذلت خلاصون دی چې فرعون یې زامن په دې خاطر وژل چې دوی همداسې کمزوري، لږکي او بې برخې وساتي. دا خبره د سورة قصص 4 آیت کې ذکر شوی دی چې فرعون په کوم هدف د دوی زامن وژل، نو وایي ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. یقینا فرعون په مځکه کې تکبر وکړ او د مځکې خلک یې پر څو ډلو وویشل، سرداره طبقه او غلامه طبقه. داسې یوه ډله یې کمزوري کول، د هغوی زامن یې وژل او ښځې ژوندۍ ځینې پرېښولې. دی یقینا له ورانکارو څخه. نو دلته قرآن کریم دغه د ډلې د کمزوري کولو تفسیر دا ذکر کړی چې د دوی زامن یې وژل، چې په دوی کې ځوان قوت پیدا نشي چې دغه ظالمانه قدرت ته خطر جوړ کړي. بل د دې ترڅنګ د موسی علیه السلام د دعوت تر څرګندېدو وروسته فرعون او پلیانو یې دا جزا هم وټاکله چې که هر چا په موسی علیه السلام ایمان راوړ، زوی به یې وژل کېږي. یعنې فرعون او د هغه پلیانو دا پرېکړه وکړه چې که چا په موسی علیه السلام ایمان راوړ، نو زوی به یې وژل کېږي. دا هم په سورة غافر 25 آیت کې ذکر دی. وایي فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. چې کله موسی علیه السلام دوی ته حق راوړ، چې کله زما د خوا موسی علیه السلام دوی ته حق راوړ، نو فرعون او پلویانو یې وویل دغو خلکو زامن ووژنئ چې د ده سره ایمان راوړي او ښځې ژوندۍ پرېږدي. خو الله وایي د کافرانو دا چل په بېلارۍ کې او په ضایع کېدو کې یعنې څه ګټه یې ونه کړه. دا دوی چې کوم هلې ځلې کولې چې په دې سره به موږ د خلکو د ایمان راوړلو مخنیوی وکړو او د بني اسرائیل به دغسې کمزوري وساتو، په دې باندې ونه توانېدل. همدارنګه په سورة اعراف 120 آیت کې هم قرآن کریم وایي وقال الملأ من قوم فرعون. د فرعون د قوم مشرانو وویل اتذر موسی وقومه لیفسدوا فی الارض. آیا ته موسی او د هغه قوم پرېږدې چې په مځکه کې ورانۍ وکړي؟ ګوره دویم د وراني تورې ورته کاروي. ویذرک والهتک، او تا او ستا د خوا ورته ټاکل سوي معبودانو خدایان پرېږدي. د والهتک مطلب دا دی چې هغه کسان چې تا و دوی ته د خدایانو په صفت ټاکلي دي، دا ستا د قوم وکیلانو، وزیرانو، د په اصطلاح مشران چې تا پر دوی باندې مقرر کړي دي، د دې په هېڅ نو دوی هغه نه مني، ځکه دوی خو ویل چې وقومهم لنا عابدون. نو وایي ته غواړې چې دوی په مځکې ورانۍ وکړي او تا هم پرېږدي او ستا د خوا ورته ټاکل سوي معبودانو خدایان هم پرېږدي. نو فرعون په جواب کې وایي قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. موږ د دوی زامن وژنو او ښځې به ژوندۍ پرېږدو. وانا فوقهم قاهرون، او موږ د دوی د پاسه برلاسي یو، اندېښنه مه کوئ. نو دا ډاډ ورکړي چې په دغه طریقې موږ غواړو دوی دغسې کمزوري وساتو. نو دغه
ذلت او خواري چې پر دې بني اسرائیل ټاکل شوی، الله وایي د دغسې خوارۍ څخه چې مې تاسو وساتلست، په دې کې زما د خوا یو لوی احسان دی پر تاسو. تاسو باید د دې شکر پر ځای کړئ، او دا شکر په دې پر ځای کړئ چې د الله دین ومنئ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ فَرَقْنَا او چې کله سره بیل کړ موږ بکم ستاسو لپاره البحر سیند، فانجیناکم نو وموږ ژغورلاست، واغرقنا آل فرعون او ډوب مو کړ آل د فرعون، وانتم تنظرون او تاسې کتل. هغه وخت هم در په یاد کړئ چې ستاسو لپاره مې دریاب سره بیل کړ، نو تاسې مې وژغورلاست او فرعونیان مې په داسې حال کې ډوب کړل چې تاسو ورته کتل، تماشا مو کول. په دغه آیات کې دویم انعام ورته په ګوته شوی چې ستاسې له ژغورنې سره یو ځای مې دشمن هم له خپل لښکره سره په داسې حال کې په سیند کې ډوب کړ چې تاسو یې سیل کوه او د تل لپاره ورڅخه بېغمه سواست. د قرآن کریم نور ځایونه هم دا خبره یاده کړې ده. سورة زاریات 40 آیات کې وایي فاخذناه وجنوده فنبذناهم فی الیم وهو ملیم. ما دی او د ده لښکر راواخیستل، نو دوی مې په دریاب کې وغورځول په داسې حال کې چې دی ملامت و مجرم و. او سورة الاسراء 103 آیات کې وایي فاغرقناه ومن معه جمیعا. دی او د ده سره ملګري مې ټول په دریاب کې ډوب کړه. او دا بل په سورة یونس کې دا خبره هم ذکر شوې ده چې وایي وجاوزنا ببني اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا. بني اسرائیل مې تر سیند یا بحر پورې ایستل، نو فرعون او د ده لښکرې د بغاوت او تیري په خاطر ورپسې سوه، یعنې بیا هم نه پرېښول چې ولې زموږ د سیمې څخه ولاړه. حتی اذا ادرکه الغرق، ان تر دې چې ډوبېدو راګیر کړ، قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. نو فرعون دغه وخت ویل چې ما ایمان راوړی په دې چې له هغه معبود پرته بل څوک د عبادت لایق نشته چې بني اسرائیل ایمان پر راوړی، او زه له مسلمانانو څخه یم. نو د الله لخوا ورته ویل شوي چې الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اوس یعنې اوس ایمان راوړی په داسې حال کې چې مخکې دي نافرمانۍ کولې او ته د ورانکارو څخه وې. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. نو نن به تا ته ستا له بدن سره پر یو پورته ځای غورځوم، یا به دې جسد ته د شړېدو څخه نجات درکوم، د دې لپاره چې ته د خپل وروسته خلکو لپاره یو عبرت سي، یو عبرتي نښه سي. او یقینا چې ډېر خلک زما د نښو څخه ناخبره او غافله دي. دغسې د دې خبرې نور تفصیل په صورت شعراء 52 آیات تر 6 پورې کتلی سي. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى، او چې کله ژمنه وکړه موږ له موسی سره 40 لیلة 40 شپې، ثم اتخذتم العجل، بیا ونیوئ تاسې ګیلګۍ، من بعده له وروسته یې، وانتم ظالمون، او حال دا چې تاسو ظالمان واست. ثم عفونا، بیا معافي وکړه موږ عنکم ستاسې څخه، من بعد ذلك، له وروسته د هغه، لعلکم چې ګوندې تاسې تشکرون احسان ومنئ. هغه وخت هم در په یاد کړئ چې موسی ته مې د 40 شپو وعده ورکړه، تاسو دغه لږ وخت د هغه له تلو وروسته په ظالمانه ډول ګیلګۍ معبود جوړ کړ، د غوایي بندګي مو شروع کړه. خو بیا مې له دې سره سره هم تاسو ته بخښه وکړه تر څو د الله منندویي وکړئ او دین یې ومنئ. په دغه اول 51 آیت کې هدف دا دی چې موسی علیه السلام لږ وخت تاسو له منځه ولاړئ، تاسو د هغه له دین څخه منحرف او په شرک کې واقع سواست.
دغه آیات سریزه ده د دریم انعام لپاره چې په ورپسې 250 آیات کې ذکر شوی. هغه انعام دوی ته له توبې وروسته د شرک د ګناه معاف کول دي، او دا د توبې شرط د دغه ورپسې 450 آیات څخه معلومیږي شوی فتوبوا الی بارئکم، او په سورة اعراف 155 آیات کې چې کله موسی علیه السلام د توبې په خاطر د دوی 80 کسان له ځان سره واخیستل او هلته زارۍ شروع کړې، نو دا تورې هم ذکر کړي چې وایي واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفي الآخرة انا هدنا الیک، وایي موږ تا ته رجوع کړی دي، یعنې توبه مو ایستلې دې غلطۍ څخه. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، وَإِذْ او چې کله آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ورکړ موږ موسی ته کتاب، والفرقان او بیلونکی، لعلکم چې ګوندې تاسې تهتدون پر لاره سم سئ. هغه وخت در په یاد کړي چې موسی ته مې کتاب او حق له باطله بیلونکی شریعت ورکړ تر څو تاسو پر لاره سم سئ. په دغه آیت کې څلورم انعام یاد شوی چې ستاسې د هدایت لپاره مې د خپلواکۍ وروسته الهي قانون هم درکړ، د دې لپاره چې پر توحید کلک پاتې سئ او بیا د شرکیاتو ښکار نه سئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى او چې کله وویل موسی لقومه و قوم ته دده، یا قوم ای قوم زما، انکم یقینا تاسې ظلمتم ظلم مو وکړ، انفسکم پر ځانونو ستاسو، باتخاذکم العجله په سبب د نیولو ستاسو ګیلې لره، فتوبو نو توبه وکړئ، الی بارئکم و پیدا کوونکي ته ستاسې، فاقتلوا انفسکم نو ووژنئ ځانونه ستاسې، ذالکم هغه خیر ډیر ښه دی، لکم لپاره ستاسې، عند بارئکم په اند پیدا کوونکي ستاسې، فتاب علیکم نو رجوع یې راوړه پر تاسې، انه یقینا دی هو همدا دی التواب ډیر توبه منونکی، الرحیم مهربان دی. هغه وخت در په یاد کړئ چې موسی خپل قوم ته وویل ای زما قومه، بېشکه چې د ګیلګي په عبادت کولو تاسو پر ځانونو ظلم وکړ، نو خپل رب ته توبه وکړئ، خپل مجرمان ووژنئ، دا کار ستاسو د څښتن په حکم تاسو ته ګټور دی، نو الله ستاسو توبه ومنله، بېشکه چې هغه ډیر مهربان توبه منونکی دی. په دغه آیات کې پنځم انعام یاد شوی دی. دا انعام په توبې سره د جرم دنیوي سزا معاف کول دي، یعنی د دوی په توبې کې د مجرمانو وژل شرط شوي وو، خو الله تعالی دغه سزا له تطبیق مخکې عفو کړه. دا چې موږ دا سزا نه ده تطبیق شوې، عفو شوې ده، نو وجه دا ده چې دلته دا نه دي ویل شوي چې دوی ځانونه ووژل، صرف هغه د وژلو امر ذکر شوی دی، دا د وژلو د امر اجرا نه ده ذکر شوی. بله خبره هم ده چې که وژل شوي وای نو یو خو دومره درنه سزا له عفو سره نه لګېږي چې الله وایي ما عفو درته وکړه. بل هم د انعاماتو په بحث کې له یادولو سره نه لګېږي، دلته اوس انعامونه ورته یادېږي، نو دا ټول دلیل دی چې یعنی دغه سزا تر تطبیق مخکې معاف شوې ده،